السلام علیکم. د یخنۍ موسم رالو او د کې د سکین مسلې ډېر زیاتې عامې شي. پای کې یو د شونډو چاودل دي. د شونډو خشکي یا د شونډو چاودل چې کوم دی هغه زخمي شي نو ډېر زیات تکلیف وي په دې کې. نو د هغې یو وجه خو دا ده چې د اوبو کمې راشي بدن کې، ځکه چې د اوبو طلب موږ ته وي نه د ګرمۍ په نسبت موږ اوبه کمې کړو. نو چې کله د اوبو کمې په بدن کې راشي نو هغې سره هم شونډې چوي یا سکین چې کوم دی هغه کې خشکي راشي هغه چوي بیا. دویمه وجه چې کوم ده هغه یخه هوا ده. نو موسم یخ وي، د یخې هوا سره هم شونډې وچوي. د کومو خلکو شونډې ډېر زیاتې چوي په یخنۍ موسم کې یا هغه چې کوم دی ډېر زخمي وي، هغې لپاره هومیوپیتیک یو څو دوايانې زه تاسو ته ښیم او یو څو نسخې درته ښیم چې دا تاسو استعمالوئ نو انشاءالله شونډې به مو چوي هم نه او نرمې به هم وي او خشکي به هم پکې نه وي. لومبی هومیوپیتیک دوايانې نوټ کړئ تاسو ځان سره. هومیوپیتیک یو دوايي ده ګریفایټس، 30 طاقت کې دا استعمالولی شئ سهار ماښام لس کترې. دې سره به تاسو شونډې انشاءالله نه چوي او که شونډې چاودلي اب واپس ټیک شي. دویمه دوايي ده پټرولیم 30، دا هم تاسو استعمالولی شئ سهار ماښام لس کترې اوبو کې اچول دي. درېیمه دوايي د شونډو د خشکۍ دپاره د چاودو دپاره سلفر ده. سلفر هم تاسو 30 کې استعمالولی شئ. دا په یو ټایم کې یو دوا استعمالولی شئ، یو سره فرق ونه شي تاسو بیا بله استعمالولی شئ. او څلورمه دوايي ده کلینډولا مدر ټینکچر کیوں طاقت کې. دا تاسو په شونډو باندې لګولی هم شئ او د تاسو اوبو کې څکلی هم شئ. نو دې سره هم ستاسو د شونډو مسلې چې کمي بلکې د سکین چې څومره مسلې وي، خشکي وي یا کریکس وي، مطلب چاودي وي کوم ځای کې، هغه به دې سره ختمیږي انشاءالله. دا هومیوپیتیک دوايانې شوي د خوراک دپاره. بیروني طور لګولو دپاره ارګې ګلاب ډېر زیات ښه رزلټ ورکوي چې کله ستاسو سکین چوي یا شونډې مو چوي یا خشکي وي ډېره زیاته. د ارګې ګلاب یوه نسخه خو دا ده چې تاسو یو چمچ ارګې ګلاب او نیمه چمچ شات دا تاسو مکس کوئ ماسخوتن کې او هغه په شونډو باندې ولګوئ او سهار بیا په ګرمو اوبو باندې هغه ووینځئ. نو انشاءالله دې سره هم څو ورځو کې دننه دننه ستاسو شونډې نرمې شي، پستې به شي او کریکس چاودي اب دې ختم شي. دویمه نسخه تاسو نوټ کړئ، ارګې ګلاب یو چمچ، شات نیمه چمچ، د کوپرې تیل نیمه چمچ او یو 15 قطرې د نیمبو. دا به تاسو مکس کوئ او وړوکې غونې لوښي کې یا بوتل کې به تاسو دا محفوظ وساتئ او هغه سهار او ماښام تاسو په دې شونډو باندې لګوئ. نو دې سره هم انشاءالله ستاسو شونډو خشکي او هغه چاودي اب ختمیږي. درېیمه نسخه د شونډو د چاودو لپاره د خشکۍ لپاره یو چمچ ارګې ګلاب او نیمه چمچ ګلیسرین. دا به مکس کوئ، دا به ماسخوتن کې تاسو په دې شونډو باندې ولګوئ، سهار بیا اوبو سره ووینځئ. نو دې سره هم انشاءالله د شونډو چاودي د شونډو چې کومه خشکي ده اب دې سره ختمه شي انشاءالله. دا 3 نسخې تاسو نوټ کړلې، هربل نسخې دي او دغسې دا هومیوپیتیک دوايانې هم دي، 4 دوايانې تاسو ته ما ویلې. دا تاسو استعمالولی شئ انشاءالله دې سره به ستاسو ډېره زیاته فایده کیږي. خو کوشش به دا کوئ چې یخې هوا نه ځان ساتئ او بل خبردار چې د اوبو کمې برابروي، اوبه خامخا څښئ. کم از کم روزانه تاسو 8 ګیلاسه سهار تاسو راپاسئ اوده کېدو پورې چې 8 ګیلاسه اوبه تاسو څښلي وي. یا که تاسو اوبه ډېرې نشئ څښلی یخنۍ موسم کې نو داسې خوراک کوئ، داسې میوه فروټ استعمالوئ چې هغې کې اوبو مقدار سیوای. لکه د ژمي موسم کې نیمبو شولو، مالټې میټې شولې، انګور شو، انار شو، په دې کې اوبو مقدار ډېر زیات سیوا وي، دا تاسو خوړلی شئ. سیو تاسو خوړلی شئ یا په سبزو کې مثال بادرنګ چې یا په سلادو کې خوړی شئ نو دې کې د اوبو مقدار سیوای، نو دا تاسو خورئ. دې سره به مړېږئ هم تاسو او د اوبو هغه کمې چې هغه به انشاءالله برابرېږي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.